बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजन पे कंप्यूटर के जमंग असास कम प्रोग्राम ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 इंदा द प्रोग्राम नूम शो च सोयाते कंप्यूटर के से विंडोज प्रोग्राम कम विंडोज 10 सही शो دا عنوان دی مایکروسافت سره ګوره ټول بلد سي چې مایکروسافت چې شي دا یو کمپنۍ ده چې دا کمپنۍ موږ سره څه کار کوي سافټویر جوړوي یعنی اوس دا وینډوز چې موږ او تاسو لولو دا د کوم کمپنۍ تولید دی مایکروسافت دا مایکروسافت لکار ذکر ماکو دا خپل شرکت دی چې بیل ګیټ دا سړی دی سره خپل مالک دی شرکت په امریکا کې موقعیت لري سافټویر جوړوي لکه افیس جوړوي نور مختلف سافټویرونه جوړوي مایکروسافت کمپنۍ نوم څه جوړوي سافټویر جوړوي سافټویر ټول پیژنئ چې د کمپیوټر څومره پروګرامونه چې دته سافټویر وي که هغه انټي وایرس وي که ګیم وي که هر څه وي دته څه ویل کېږي سافټویر وینډوز دا وینډوز خپله چې دی داسې ویلی شو اټ از نیم آف پروګرام دا د یو پروګرام نوم دی یا داسې هم ویلی شو اټ از نیم آف سافټویر دواړه صحیح دی پروګرام او سافټویر یو هغه د څوک سافټویر وایي څوک پروګرام وایي نو وینډوز خپله چې شه دا د پروګرام یا سافټویر نوم شو ښه ولې وینډوز لولو که څوک درته وایي وای وي سټډي وینډوز که څوک پوښتنه وکړي مثال ولې اوس لکه انګلیش ته انګلیش کې بګنر نه شروع کوو که نه چې انګلیش ښه شي بیسک خپل قوي کوو که نه بنیاد نه نو دا وینډوز ځکه لولو چې موږ بنیادي کمپیوټر غواړو زده کړو نو د کوم پروګرام نه به شروع کوو وینډوز نو وینډوز داسې ویلی شو فار the driving of computer the computer driving یعنی driving دا معنا چالو روانول لکه خپل ځان پکې غواړي روان کړي کمپیوټر سره بلد شي نو باید کوم پروګرام ولولې مایکروسافت وینډوز نو وینډوز خپل داسې تعریفولی شو سمپل تعریف یې چې وینډوز is a program of computer which windows is a program of computer دا د یو کمپیوټر او پروګرام دی in which we learn basic usage of computer چې دا کې موږ بنیادي زده کړه د کمپیوټر څه کوو دا لیکل مه کوئ بیا ریکارډ کور کې واورئ هماغه کې ویډیو نه بیا ولیکئ صحیح شو اوس متوجه اوسئ خو خیر سبا یې واله دلته ما سره صحیح وي صحیح شو نو دا د وینډوز تعریف شو ګوره دا وینډوز خپله سافټویر مې تاسو په مکتب کې وویل چې سافټویر په څو ډوله دی درې یو سیسټم سافټویر یو اپلیکیشن دی او بل موږ سره څه پروګرامینګ سافټویر درې ډوله و دا وینډوز خپله کوم سافټویر دی سیسټم دې ته اپریټینګ سیسټم وایي په جهان کې چې څومره وینډوز دي ته څه ویل کېږي اپریټینګ سیسټم اپریټینګ سیسټم موږ سره څه شی دی وینډوز لکه یوازې موږ سره وینډوز 10 نشته دا وینډوز سلسله آین د 15 یا د 28 نه شروع شوې ده لکه داسې به شروع کوله وینډوز ډاس کار چې دې مخفف دی ډیسک اپریټینګ سیسټم دا هر کار به په کمانډ کول لکه په دې شکل ګوره دا داسې اپریټینګ سیسټم دا اپریټینګ سیسټم چې اول ځل مایکروسافت جوړه کړه نو هغې اپریټینګ سیسټم وینډوز څه نوم و ډاس بیا دا سلسله جاري وه مختلف اپریټینګ سیسټمونه راغه تاریخچه ډیره لویه ده مثال 95 وینډوز راغه همداسې 97 راغه 98 راغه صحیح شو 2000 راغه 2003 راغه ایکس پی راغه ویسټا شوه ګوس په نوم وینډو شوه 7 شوه 8 شو 8.1 شو 8.1 اخر اوس ورژن چې دی 10 دا د وینډوز سلسله داسې روانه ده اوس که څوک تاسو نه دا پوښتنه وکړي چې ولې دا وینډوز بدلېږي 8 بدله شوه 10 راغه 10 پسې 7 پسې 8 راغه دا خپله کمپنۍ د فیوچر لکه نوي اپشنونه چې کله نوي راځي یو نوی څه اختراع کړي جوړ کړي یو اپشن هغه دپاره اپریټینګ سیسټم څه کړي نوی کړي نوم ورته ورکړي بل د دې حاصل مقصد څه دی دا وینډوز خپل اپریټینګ سیسټم دوه ډوله دی وینډوز چې دوه ډوله دی یو سرور اپریټینګ سیسټم دی سرور اپریټینګ سیسټم یو کلاینټ اپریټینګ سیسټم دی کلاینټ اپریټینګ سیسټم نیټورک نوم به مو اورېدلی وي چې نیټورک خپله شبکې ته وایي چې کله دا کمپیوټر یو بل سره وصل شي ته څه وایي نیټورک دا نیټورک کې به دوه کمپیوټرې وي یو سرور کمپیوټر وي سرور کمپیوټر
یو کلاینټ کمپیوټر وي کلاینټ کمپیوټر دا سرور کمپیوټر لکه داسې لکه مدیر ټول هر څه کنټرولوي نو دلته د سرور کمپیوټر کې موږ تاسو کومه وینډوز کوو سرور اپریټنګ سیسټم کوو سرور اپریټنګ سیسټم د کې څه کوي انسټالوي لکه دا یو کس د کمپیوټرونو کې موږ تاسو ځان د نشي استعمالولی ځکه دا سرور دپاره ده چې کوم کمپیوټر ستا په نیټورک کې سرور هغه کې به ته کومه وینډوز کې سرور لکه هغه مختلف دي 2003 سرور 2008 2012 2014 ښه اوس که کوم کمپیوټر سرور کې 2003 وینډوز وي نو کلاینټ کې به بیا ته دا نور وینډوز انسټالې لکه کوم کمپیوټر سرور کې 2003 وي نو کلاینټ کې به ته کومه انسټالې 7 صحیح شو یا 7 نه وه XP وه که کوم سرور کمپیوټر کې 2008 وي نو کلاینټ کې به ته کوم انسټالې 7 که چیرته کوم سرور کمپیوټر 2012 نو ته په کوم انسټالې 8 که چیرته 2014 وي نو سرور کې به ته کوم یو په کلاینټ کې به ته کوم اچې 10 8 نشته پکې 10 ده پکې نشته دې دواړو کې استعمالیږي دا نیټورک خپله کورسونه لري ګوره هر ځای کې ښه معاش ښه وظیفه لري که دلته موږ او تاسو اوس راشو www.google.com ګورئ نیټورک کورسز ګوره دا ډېر کورسونه لري خپله دا مختلف کورسونه دي دلته هرته سرچ کوم ګوره دا ټول د نیټورک کورسونه دي دا ګوره سیسکو نیټورکینګ بیا مختلف نور دي د خپله بیا دا نیټورک چې څوک وي هغه دپاره بیا دا پروګرامونه باید ولولي دا سرورونه به ولولي ښه معاش لري هر ځای کې آی ټي چې آی ټي نوم به به اورېدلی وي که آی ټي افیسر دی زما پلار نیکه پلانې بستانې نو دې دلته نیټورک کې کار کړی وي بیا ده کې خپله یو نیټورک اډمنسټریټر یو مدیر وي یو انجینر وي مختلف وظیفې وي نو دلته هر یو ښه معاش لري نو دلته خپله نیټورک کې بیا دا کورسونه راځي نو دلته اوس دا مې ورته اپریټنګ سیسټم وپېژندو اوس موږ تاسو کوم اپریټنګ سیسټم وینډوز لولو 10 ګورئ د 10 او 7 هېڅ فرق نشته صرف فرق په دې شکل کې لږ دی او ځینې یو نانیم اپشن لکه ګوره 7 کې سټارټ مینو داسې نه ده که نه په 10 کې داسې ده دا د 7 سټارټ مینو داسې نه وه ګوره دلته که راشو وینډوز 7 سټارټ مینو ګوره د وینډوز 7 سټارټ مینو داسې وه که نه د 10 داسې دی دا د 10 شوه صرف یو فرق دا شو ګوره د 7 په دې ډول دی بل په 7 کې دلته موږ او تاسو آل پروګرامز په نوم یو اپشن و سب پروګرام لکه چې کلیک په نور پروګرامونه به راتله اوس دلته بدل شوی په څه په نوم دی آل اپس اپ څه معنا اپلیکیشن موبایلو کې مې پم شته که نه اپلیکیشن خپله سافټویر ته وایي نو ګوره دا اپلیکیشن یې دلته دي بیا ده کې ګوره په نوم باندې ترتیب دي هغه پروګرامونه چې ا نه شروع دي ګوره هغه ځان ته کیټګرۍ ده بي نشته د بي کوم پروګرام شته نه نو بي په ځای څه راوستی سی ګوره ای جی ګوره په کیټګرۍ سره یې څه کړي جوړ کړي وایي دې سټارټ مینو په دې ډول دی بل زیاتره فرق په دې ګرافیک تیمز کې دی کنټرول پینل هماغسې کنټرول پینل د ګوره دلته راشئ ولیکئ کنټرول پینل کنټرول پینل هم هماغه اپشن نه دي یو اپشن یې ځان ته کړی یو ځای کړی لکه په وینډوز 7 کې که تاسو په یاد وي یو اپشن په نوم د ریجن اینډ لنګویج دلته هغه اپشن یې تقسیم کړی ریجن یې ځان ته راوستی لنګویج یې ځان ته راوستی یو اپشن په نوم د فولډر اپشن هغه اپشن ته یې نوم څه ورکړی فایل ایکسپلورر اپشن یې ورکړی دی نو دغسې یو نانیم اپشنونه یې پکې څه کړي بدل کړي دومره چینجز پکې نشته دی خو 10 اوس اپډیټ د مارکیټ کې زیات څه استعمالیږي 10 یو نانیم دلته ګوره د دې دا سات سټایل بدل کړی دی دا والیوم او وای فای سټایل ګوره په دې شکل بدل کړی دی چارج نور ټول سیم ټو سیم دی ګوره هماغه شی دی نو د 7 که چا سره 7 وي 10 کا دومره پکې مشکل نشته چې اوقات چې والا 10 سخته ده اوس ګوره وینډوز 10 انټرفیس هما خبرې دا تاسو په 10 7 کې ویلي
سٹارټ مینو دې ته څه وایي سٹارټ مینو د دې شارټ کټ چې دا وینډو کې ده وینډو کې ووهئ سټارټ مینو به خلاصېږي بل دې لاندې خط ته څه وایي ټاسک بار صحیح شو دې ته څه وایي نوټیفیکیشن ایریا نوټیفیکیشن ایریا دې ته وایي لنګویج بار دغه آیکنونه چې اوس په دې لنګویج بار کې ګوره پویم کومه لنګویج بار یا کویک اکسس څه مې ویله څه نوم مې ورته ویله نه نه دې نوم زما کویک اکسس ټول بار که څه دا هم ورته ویل کېږي بل یو څه نوم دا نوم به وګورو دا د دې اوس اصل مقصد څه دی ګوره دا ګوره تاسو سبا څوک بندولی شي هغه ایکنې چې هر وخته استعمالی هغه ته غواړي دلته کېدي نو کېښودلی شي لکه مثال په طور ګوره دا کلکولیټر ما خلاص کو دا هر وخت زما په کارېږي نو زه به راځم سټارټ مینو وال پروګرامز ته به راځم اول پروګرامز کې به څه اوپن کوم کلکولیټر لاره اوږده شوه که نه خو زه غواړم دا دلته ایډ کړم په دې ټاسک بار کې دا ایډ کړم چې کله کلکولیټر ضرورت چې کلیک کړي ډایرکټ خلاص شي نو دا دلته څنګه ایډ کوو کلکولیټر دې خلاص کړو دلته راشي رایټ کلیک کړه او څه یې لیکلي صحیح شو دلته ګوره دا ایکن مې کېښودو که نه دې ته ویل کېږي کلکولیټر دا ګوره اوس تیزۍ سره دې نه استعمالیږي کلوز یې کوې صحیح شو دا موږ دلته هر ایکن ایډ کولی شو چې هغه ایکن تاسو غواړئ تیزي سره استعمال کړئ دلته یې څه کوئ دی به ښه بله خبره دیز نه ایکن اوس څنګه ختمو نو په همدې رایټ کلیک کوئ څه یې لیکلي انپن فرام ټاسک بار ختم به شي نو دا ایکنونه چې تاسو ګورئ دلته سرچ دی دا په 7 کې نه ګوره ټاسک ویو ده په دې شکل یې ورته ښیي لکه څومره ایکنونه چې تاسو سره اوپن وي څومره وینډوګانې لکه اوس ګوره ما سره کنټرول پینل اوپن دی نوټ پیډ اوپن دی کیمټي شا د دې ویو زه غواړم وګورم چې کوم شیونه ما سره اوپن دي کلیک کوئ ګوره درته یې ښیي او دا ټول موبایل ایپ دی کوم یو ویو ته غواړې لاړ شي ګوره کلیک کړه ډایرکټ به د هغې ته وړي نو دا ویو دی ګوره کوم ویو چې په کاره وي په دې شکل ورته کلیک کوئ سرچ دلته دا سرچ و مثال غواړې څه سرچ پیدا کړي صحیح شو لکه سرچ ګټه څه ده یو ایکن تا نه ورک دی یو فایل یو پروګرام زه درته نه دی معلوم خو دلته یې نوم لیکه لکه زه غواړم کلکولیټر ګوره کلکولیټر یې ډایرکټ پیدا که نه دا په وینډوز 7 کې دلته وګورئ دغه ځای هم په یادو سرچ باکس ته وایي او دلته یې ګوره ځان ته کړی دی وینډوز 7 کې دا دې ځای کې دی ګوره این دغه اوس دلته وی او په 10 کې دلته راغلی دی صحیح شو همداسې فرقونه به ورو ورو مخکې ته راځي د سپین غش ته څه وایي پوینټر هم ورته وایي او ماوس پوینټر دې صفحې ته څه وایي دې ته وایي ډیسکټاپ دې عکس ته څه وایي وال پیپر دې وړو عکسونو ته څه وایي آیکنز صحیح شو دې ته څه وایي آیکنز آیکن ګوره دوه ډوله دی ښه یو سیسټم آیکن دی او بل یوزر آیکن سیسټم آیکن لکه دا کمپیوټر هغه آیکنونه چې وینډوز سره راشي دته کوم آیکن وایي سیسټم لکه دا وینډوز چې انسټال کړئ آیکنونه راشي دا کوم څیز آیکنونه شو یوزر هغه لکه ته چې یو فولډر خپله جوړ کړې دې ته یوزر وایي هغه ته شارټ کټ آیکن وایي وایرس آیکن مختلف دي شارټ کټ آیکن لکه چې یو آیکن وایرس خپله راشي دې ته شارټ کټ هم وایي وایرس آیکن نور مختلف آیکنونه دي خو اصل دغه دوه برخې دي سیسټم او یوزر دې مینو ته څه وایي پاپ اپ مینو دې ته وایي پاپ اپ ماوس څو بټن لري یو لیفت بټن شو لیفت بټن بل رایټ بټن بل سکرول ویل
صحیح شو رائټ څه کار کوي مینو خلاصوي لیفت صرف انتخابوي یا موومنټ دپاره حرکت او سکرول ویل اپ ډاون ګوره دلته زه راځم دا مینو لاندې راولم سکرول بار لاندې شو اپ شو که نه ډاون اپ پاس ډاون لاندې دا مینو نه شروع کوو ګوره ویو دی دا ټول پوهېږي لارج ایکن ایکن یې غټوي بیا کریش دا پاور مې پرېښود دا بیا تشریح کوم میډیم ایکن ایکن یې وړی کوي مثال ریشه سمال ایکن ایکن یې وړی کوي اټو ارینج ایکنونه ترتیب کې کوي چې بې ترتیب وي خو دا چې کله دې ته چک ولګي ګورئ نو دا ایکنونه بیا موږ نشو خوځولی که دې نه چک نه وي دته نو بیا ایکن موږ هر ځای ته وړی شوی که غواړې ارینج یې کټ ارینج الاین ټو ګټ ګوره په دې ترتیب سره یې کوي مثال ګورئ دې دپاره به دې نه چک ایسته کوي چک شته که نه دا ایکن مې دلته کېښودو ګوره دا بل ایکن ګوره زه پرې د پاسه کېښودی شم نه خپل الاین کېږي برابرېږي که نه که دې نه چک ایسته کړو ګوره بیا داسې کېدی شي ایکن یو بل د پاسه نښلولی شو واپس یې غواړې جدا کړې چک مارک څه که الاین کېږي ایکنونه ډسټاپ مه ښیه نه به یې ښیي واپس راته وښیه شو کوي به صحیح ده بل سوټ دی سوټ څه معنا په پښتو کې ورته څه وایي مرکب دی که څه ورته وایي ترتیب لکه اوس ګورئ د دې مثال زه درته اول دلته ښیم اوس خپله پوهېږئ ګورئ دا جدولونه دي مثال اوس دې جدول کې موږ ته داسې ویل شوي چې نومونه په الفبا ولیکئ د چا نوم کې چې الف راځي هغه سر کې راولئ که هغه ناکام وي کار سوي بی سی دغسې نومونه په ترتیب کې که ګوره اوس دا نومونه موږ په ترتیب کې لیکلي که اول نمره نوم د یا نه راغو که اول نمره وي او اخر ته ځي جدول کې به اخر کې ځکه په حروف موږ ته ویل ګوره احمد زکی احمد شعیب احمد ضیا احمد مصطفی ادریس ګوره الطاف بیا دلته ګورئ څه لیکل شوي امید امینه بیا دلته وګورئ څه راغلي دي حفیظ الله تی سی نه څه نشته که نه په دې ته سوټ دته وایي ترتیب مرکب الف نه تر یا غیر مرکب دا معنا د یا نه تر الفه پورې لکه که داسې الټه وشي چې یاره اول د یا چا نوم یا نه راځي هغه اول کې ولیکه نو دلته اوس دا سوټ کول دي دا ایکنونه که ته غواړې یا نه تر زیټه پورې منظم کړې نو څه واله نیم ګوره د دې مثال اوس دلته تاسو ته زه په دې فولډر کې در کوم ودرېږه دا فولډر ګوره د دې نوم څه شو ډبلیو یو ګوره او ا بی ګوره ترتیب خپل روان دی که نه ګوره دې ته سوټ وایي ګوره دې ته څه ویل کېږي سوټ ویل کېږي اوس دا ا نه تر زیټه پورې سوټ کې ا بی مثال دلته ریشه سایز مطابق سوټ کې ګوره سایز مطابق نو دا نیم دا معنا چې ا نه تر زیټ سایز معنا چې د کوم ایکن سایز زیات وي هغه به اوله کې راولي کریش دلته ایټم ټایپ ایټم څه معنا دا فولډر یو کمپنۍ ده که نه ایټمونه یو دي که نه ایټم ټایپ سوټ کې یا ډیډ موډیفای چې کوم ایکن اوله کې جوړ شوی هغه اول سر کې درته څه کوي راولي ریفریش څه معنا تازه کول دا کمپیوټر هم ګوره ستړی کېږي دا ماشین چې څومره پرزې دي دا څه کوئ ریفریش کوئ چې کله تاسو ډېر استعمال کوئ کمپیوټر 2-3 ساعته مسلسل دا خپل سپیډ کموي که نه ریفریش کوئ لکه اوس دلته وګورئ دې ټاسک منیجر ته راځم دا ګورئ دا فایلونه د پروسس کې روان دي دا زموږ ولته لږ پرفارمنس وګورئ دا ګوره میموري خپل کار کوي سی پی یو دا ډیسک ګوره هر څه خپل پرفارمنس کوي که نه چې کله کمپیوټر باندې لوډ زیات شي دا سپیډ څه کېږي سلو کېږي سروسز کې وګورئ دا وګوره دا فایلونه د وینډوز اوس په څه چلي دا په دې فایلونو چلي ګوره دا چې موږ او تاسو یو ځای ته بل ځای ته دلته دا فایلونه رننګ کې دي وګورئ نو دا چې کله ته ډېر دا فایلونه هم سلو کېږي که نه ماشین باندې زور راځي پرزې ګرمېږي نو دا تاسو څه کوئ ریفریش کوئ څومره چې ریفریش کولی شي هغومره به ښه بیا ریفریش یو د کیبورډ د لارې نه هم کېږي بای ماوس چې کوم کار چې په ماوس کوو دته څه ویل کېږي بای ماوس چې کوم کار د کیبورډ نه کوو دته څه وایي شارټ کټ د شارټ کټ معنا لنډه طریقه په کیبورډ نو دې شارټ کټ څه شی دی F5 نو F5 چې څومره تاسو ډېر کوئ F5 فنکشن کیز دا یو دی
دغه بټن به وهئ ګوره څه شو چینج کړو یو منټ دا F5 ریفرش ګوره نو ریفرش ته لاړې موږ څه کوو خدای دواره نیست صحیح شو نو ریفرش سره کمپیوټر څه کېږي تیزېږي نو دا د ریفرش شارټ کټ و بس دی دومره بس